دا زمونږ او ستاسو علاقو کې چې کوم رواج دی د دې جوماتونو په محرابونو باندې آیت الکرسی لیکلي کوم فکر کړي او یا په دیوالونو دا صحیح کار نه دی ښه دا اکثر راغورځېږي لاندې د هغې بېادبي کېږي بیا خاص کر بعض ځایونو کې د دې رواج دی چې څوک مړ شي که نه نو یو څادر یې هغې ته د مړي څادر وایي او په هغې باندې سورتونه او د قرآن کریم آیاتونه لیکلي شین څادر یې لیدلی مو دی سم یې ډک کړی دا د قرآن کریم کلکه بېادبي ده ګوره د دې فایده څه ده بیا چې کله مړی ښخ کي بیا دا راغونډ کي او هلته په خاورو باندې کیږي او کله کله یو سړي ته ورکي ماشومانو ته ورکي کله یې غورځوي او کله یې په ځان پسې راکش کوي دا صحیح کار نه دی دا خو تا نور هم مړي ته نقصان ورسه تلاوت وکړه د هغې ثواب ور ورسه دا صحیح ده یا په دې قبرونو باندې چې لیکلي دي کل نفس ذائقة الموت آیت الکرسی پہ لیکلی آخری صورتونه پہ لیکلی پاغه مولوی سے باران کیږي او به پی راضی هغه همداسې په ځمکه کې روان پاغه باندې دا وزي وغیره پخېږدي ماشومان ور باندې پخېږدي دا صحیح کار نه دی ښه نو قرآن کریم په ځمکه او قرآن کریم په دیوالونو لیکل دا صحیح نه دي دا د قرآن کریم د آدابو نه خلاف دي